اول سر مبارک دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العلي العظيم. سورة والضحى شریف سورت چې دی دا مکی دی، په مکه معظمه کې الله جل جلاله نازل کړی دی. دا سورت مبارک 11 آیات لري، 40 کلمې لري، 242 حرف لري. او د دې سورت مبارک شان نزول داسې و چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم څخه یو چا سوال وکړي، نو ده ورته ویله چې شپه به تېره سي، سبا به زه معلومات درکم. نو علما لیکي چې انشاءالله یې ونه ویل. نو بیا یو څو ورځې جبریل امین علیه السلام نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ته رانغی. نو په دې یو شپه کې بیا ام جمیل چې د ابولهب ښځه وه، ډېره غټه دښمنه د اسلام وه، دا نبی علیه السلام مبارک ته راځي، وایي هغه څوک چې تا ته راتلی په بدو الفاظو یې وویله، هغه ته پرېښې یا دی بالا نه درته راځي، یعنې وحي اسماني بالا نه درته راځي، بالا قطع شوې. نو وروسته د دې پیغور د دې ښځې وحي بېرته شروع شولې، دغه والضحا شریفي صورت نازل شو. والضحا زموږ د قسم وي، الله جل جلاله فرمایي زموږ د قسم وي په اول سره د ورځې ښه ساشت سي. دا د ساش وخت هم ډېر ښه دی، ښه وخت دی، ځکه الله جل جلاله خپل نبی مبارک چې موسی علیه الصلاة وسلام په دغه وخت کې د ساش پر فرعون په هغه مقابله کې کامیابه کړي چې فرعون ساحران ورته راجمع کړي وه، او په دغه وخت کې د ساش هغه ساحران ټول مسلمانان شول، په اسلام مشرف شول، حق غالب شو او باطل و کفر چې و هغه محو شو. دغه رقم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته چې الله جل جلاله فتح د مکې ورکول، نو دغسې د سهار وخت دوی ورننوتل مکې معظمې ته سره د خپل لښکره مجاهدینو. نو وخت د ساشتو نبی علیه السلام مبارک غسل کاوه. حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها پرده ورته نیولې وه، نو غسل یې وکړي، د ساشت منځ یې وایي 8 رکعته ادا کړي. بیا نو خانه کعبې شریفې ته داخل شو، هغه بوتان د خانه کعبې شریفې ټوله مات کړل. هغه ارمان د نبي علیه السلام مبارک پوره شو په دغه وخت کې د ساشت. نو د ساشت منځ چې دی دا ډېر ثواب لري، که چا 12 رکعته وکړي الله جل وعلا قصر په جنت کې ورته جوړوي. د هغه پای اندازه ده. 4 رکعته هم راغلی دي، 4 رکعته وایي حدیث شریف کې راځي الله جل فرمایي چې ما ته 4 رکعته وکړه، په اول کې د ورځې زه به کفایت وکړم، په آخر کې د ورځې، یعنې په ورځ کې چې کوم مشکلات راځي الله جل وعلا به هغه در حل کړي. نو د ساش من ډېر ثواب لري. مطلب 6 رکعته هم څوک چا کړي دي علما، 8 رکعته هم کوي، 10 رکعته هم، 12 رکعته یې پای دي، 4 رکعته یې اقله اندازه ده. او وخت یې نو دغه دی چې بس لمر سره راپورته شو، د اشراق وخت تېر شو، اوس وخت کې نو د 7 بجو څخه شروع دی، بیا نو زه 11 بجو پورې سی کېږي. خو ښه وخت چې دا 9:30 بجې مهال دی، دغه هغه ښه وخت دی پاخه ساشته پورې. او د روژې نیت چې دی د فرضي روژې و، هغه د دغه پاخه ساشته پورې سی کېږي. سړي د شپې نیت نه یې کړی. نو زموږ د قسم مې په وضحا سره په دغه ساش سره چې دا ورځ
په اول سره د ورځې چې ښه روښنایي سي واللیل او زموږ د قسم مې په شپه سره اذا سجا چې دا پټوالی وکړي په خپله تاریکۍ کې هر شی راسي په خپله تاریکۍ کې یې پټ کړي هر څوک خپل ځای ته ولاړ شي سکون او آرام وکړي موږ دې په دې سره قسم وي ما ودع نه یې پرېښي که ته یا محمد صلی الله علیه و وسلم ربک ربک ستا او ما قله او نه ته ناخوښه کړی یې نو کفارو دغه اوازه خپره کړله چې نبي علیه السلام باره کې ناخوښه کړی دی دا دې اوس وحي نور ته راځي او پرېښودی بالا دغه دوې خبرې یې کولې نو د کفارو رد د ام جمیل او نورو مشرکینو د هغو رد په دې مبارک آیاتو سره وسو چې عرب جل وعلا ته نه یې پرېښي او نه یې ته ناخوښه کړې نو څوک وایي دغه زنګ د جبریل امین علیه السلام 15 ورځې ښیي بعضې 20 ورځې ښیي بعضې 25 ورځې ښیي حتی یو روایت خو د 40 ورځو هم یو قول موجود نو چې بیا وحي راغی عرب جل وعلا ته نه یې پرېښي وما قله او نه یې ته ناخوښه کړې اوله خامخا آخرت و آخرت چې دی خیر لکه هغه ډېر ښه دی ستا دپاره هغه چې په آخرت کې دي تا لره هغه ښه دي من الاولا تر دې دنیا یعنی الله جل جلاله د آخرت ښېګڼې و کامیابۍ چې دي هغه ډېرې ستا دپاره په آخرت کې اماده کړي دي او هغه ډېر ښه دي ستا دپاره یعنی په دې کې بل اشاره هم موجوده ده په دې هغه آیات مبارک کې نو آخرت خو وروسته راځي او دا دنیا کې موږ اوس واقع یو نو د دغه آیات وروسته خدای پاک نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې آینده ستا په خیر کې ده پر ګټه باندې ده په ترقۍ کې ده تر دغه چې اوس ته پکښې واقع په دغه آیات مبارک کې دغه شی شته ځکه د دغې ورځې وروسته هر ورځ کې نبی علیه السلام مبارک ته چې کوم عزت خدای ورکړی و مؤمنانو ته نور هم پسې زیاتېدی منصب و منصب ته زیاتېدی نو چې ته داسې ګمان ونه کړې چې موږ ته پرېښې بلکې هره ورځ چې راځي په هغه کې به ستا رفعت موجود وي ځکه شرف د دنیا چې دی هغه په مقابل کې د آخرت صغیر او کوچنی دی او نبی کریم صلی الله علیه و وسلم استراحت کړی پر بوریا باندې نو بیا چې راکښېنست یا د بوریا نقش د ده په جسد مبارک کې نقش و نو بیا صحابه ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم الا اذنتنا حتى نبسط لك على الحسير شيئا ته ولې موږ ته اجازه نه کوې موږ به د ستا پر بوریا باندې یو بله کوربچه و یو شی اوار کړو فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالي وللدنيا ما لره او دي دنیا لره څه حال دی یعنی ان مثلي ومثل الدنيا مثال زما او مثال د دې دنیا کراکیب لکه یو څوک چې پر یو شي سپور وي ظل تحت شجره یو ګړی سایاناکي وي کې ځان وساکي لاندې ته درخت ثم راح بیرته تکي وترکها دا درخت پریږدي نو زه د دنیا پر دغسې هیئت کې یو نو خو په سفر روان یو د دې یوه ګړي دپاره نو زه کوربچه څه کوم یعنې کوربچه نه کوم کوربچه هغه د هغه چا دپاره ده چې مثال دلته ډېر وخت تېروي موږ دونه وخت دلته موجود نه دي نو په دنیا کې به سړی داسې ژوند کوي لکه دی چې مسافر نن ځي او سبا ځي نو خپل د آخرت په توشه کې به دی کوښښ کوي چې هلته زه باید څنګه کوربچه و غالۍ و هلته څنګه یوسم نو آخرت چې دی ډیر ښه دی من الاولا تر دې دنیا ولا خامخا سوف جرد یعطي دربکې که تا ته ربک ربک ستا عطاء جزیله به درکړي فترضا ته به راضي سي نو نبي علیه السلام مبارک وفرمایل اذا لا ارضى وواحده من امتي في النار په دې وخت کې خو زه نه راضي کېږم چې رب جل وعلا ما راضي کوي چې زما یو امتي په اور کې موجود وي چې هغه الله جل جلاله ما ته رابخښلی نه نو زه به تر هغه وخته پورې راضي او خوشحاله نه سم
امام مسلم دا حدیث را نقل کړی دی. عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه راوي دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تلاوت د قرآن عظیم وکړي او دا آیات مبارکه د ابراهیم علیه السلام آیات مبارک چې د په حق نازل شوی دی هغه تلاوت اوه. ابراهیم علیه السلام خپل رب جل وعلا ته داسې فرمایي: ربي انهن اضللن كثيرا من الناس. ای رب زما دغه بوتان چې ګمراهان یې کړل ډېر د دې خلکو څخه. فمن تبعني فانه مني. که چا زما متابعت وکړي هغه زما څخه دی، چې د یو خدای پاک عبادت یې کوي بس هغه زما سره دی. او عیسی علیه السلام وویل: ان تعذبهم فانهم عبادك. که ته چیرې عذاب ورکړې دي ستا بندګان دي. وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. که ته بخښه وکړې د اسما امت لره نو ته عزیز الحکیم ذات یې. نو نبی علیه السلام مبارک لاسونه پورته کړه وقال: اللهم امتي اللهم امتي. یا رب زه خپل امت غواړم، زه خپل امت غواړم. وبکا ویې ژړل. په دغه وخت کې فاتاه جبریل علیه السلام ورته راغلی فسألو سواجد ځینې وکړي چې ته ولې ژاړې. نبی علیه السلام مبارک دا کیسه ټوله ورته وکړه وهو اعلم او دی په خبرو. نو جبریل علیه السلام خدای پاک ته بیرته د خبر ورغی. الله جل جلاله ورته وفرمایل: یا جبریل اذهب الى محمد. بیرته ولاړ شه او جبریل علیه السلام ولاړ شه و محمد صلی الله علیه و آله وسلم لره فقل ورته ووایه: انا سنرضيك في امتك ولا نسوك. موږ چې ژر دي چې تا به راضي کړو په شان کې د امت ستا او تا به نه خوابدي کوو. نو باره نبي علیه السلام مبارک وفرمایل چې یو زما امتي په اور کې نو زه نه راضي کېږم. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ډېر مهربانه رسول دی. الله جل وعلا د هغسې عزت ورکړی دی، مقام د شفاعت یې ورکړی دی. نو ځکه چې موږ د الله جل وعلا بندگی کوو، فرمانبرداري یې کوو، دی مخالق و مالک دی. خو که داسې وي څوک د یوازې ډایرکټ د خدای پاک سره مینه و محبت کوي او نبي علیه السلام مبارک پرېږدي، دا سړی هم بې فایدې دی. یهود و نصارا هم موږ د خدای پاک دوستان یو، اولیاء یو، موږ ته عذاب نه راکوي. خو نبي علیه السلام مبارک یې نه مني. الله جل جلاله آیات مبارک نازل کړي: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. که چیرې تاسې متابعت د خدای پاک سره رښتیا محبت لرئ نو زما متابعت وکړئ. اوس نو اصل شی اوس نو داسې شو. خدای پاک موږ ته فرمایلي: ومن یطیع الرسول فقد اطاع الله. که چا اطاعت رسول صلی الله علیه وسلم وکړي هغه اطاعت د الله جل جلاله وکړي. نو دغه دوه اصله اوس موږ ته پاته شول. دوه اصله دي. په اتباع کې د نبي علیه السلام مبارک اتباع د الله جل جلاله نغښتې ده. پاته شوله کښته طبقه نور مخلوقات چې بیا دي د هغو سره چې بیا موږ چلند کوو هغه به داسې چلند کوو چې موږ ته خدای او رسول څه ویلي وي په هغه موافقه او په خپل انداز کې. یو چا بل نفر ته ویلي وه، نعوذ بالله خدای دې مو وساتي، داسې دا بې علمي دغونه لویه بلا ده. وایي زما پیر و شیخ چې دی تر خدای او رسول هم راتېر دي. نعوذ بالله داسې یو خبره کوي. نو به دا د بې علمۍ څخه کېږي. هر چا ته څوک په خپل انداز په خپل چوکاټ و اندازه کې ګوري. دغه رقم چم نه کوي. افراط دا خو ځان خرابوي. نو ستا پیر ته پیدا کړی یې نو چې ته د خدای عمر تېر دی، تا ته یې روح در کړی دی. ستا د ژوند و مرګ و ډوډۍ و جنت و دوژخ فیصله د سعادت و د شقاوت آیا د ده په لاس ده که د رب جل وعلا په لاس ده؟ نو خو د دې ورته موږ عزت ورکوو موافقه کې د کتاب و سنت و د قرآن و د حدیث. که موافقه د دې کې موجوده و سره په هغه موافقه کې د دې پر خپله اندازه باندې عزت کوو. لکه څنګه چې خدای پاک فرمایلي دي، نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې هر چا ته په خپله منزلت کې تاسې عزت ورکوئ. اوس نو انبیا علیه السلام څه کوي چې د ټول امت اولیا سره جمع سي د یوه ادنا صحابي مقام ته نسي رسېدلی. نو اوس بیا د نن قرن سړی ته څنګه د خدای و رسول وایي ما ته راتېر دي. نعوذ بالله. نو داسې دا د جهالت څخه بعضې کارونه د افراط و تفریط ته چې خبره رسېږي سړی په خرابېږي. هغه دغسې کارونه وي دغسې دغه کوي. لکه هغه وخت چې بیا معاینه یې مړه سوې موږ په اتیې ته ورغلو در ایمان راباندې ګرانه وه، در ایمان راباندې ګرانه وه. څو وارې دا خبره وکړه ما راباندې ته څه وایي؟ موږ پر خدای رسول لرو. اوس پر ګورو تا ته دا در تېره وه. دا خو سړی کافر کېږي په دې خبره. دا ورته څنګه خبرې کوي؟ بارې مې بند کړي د دې خبرو.
نو بعضې کله کله داسې یو وخت پیښیږي چې سړی په کښته طبقه کې چې موږ د یو چا تعظیم کوو هغه به په خپل منزلت کې کوو دغه نه به کوو چې نه به د صحابي مقام ورته ثابتوو نه به د نبي مقام ورته ثابتوو نه به دونه دغه کوو نعوذ بالله چې خلک سجدي ورته کوي هغه سجده خدای پاک ته کېږي د خدای پاک حق په ده باندې خوري نو دغه چې نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم سره الله جل جلاله دا وعده کړې ده چې زه به تا راضي کوم نو نبي علیه السلام مبارک چې دی هغه د الله جل جلاله رسول او پیغمبر دی زموږ ستاسو پیشوا دی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم دی الله جل وعلا چې د شفاعت زموږ را نصیب کړي نو موږ تاسې د خدای پاک بندگان یو دی مخالق دی دی ممالک دی زموږ د ژوند د مار د جنات دوژاخ سعادت او بدبختی فیصلې ټوله د رب جل وعلا سره چې د بندگانو سره نسته او نبی علیه السلام مبارک بیا د الله جل جلاله رسول دی الله جل وعلا موږ تاسې ته پیغمبر را لېږلی دی دی خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دی موږ امتیان یو د الله جل جلاله له طرفه څخه د موږ ته پیغامونه راوړي دي د الله جل جلاله هغه احکام یې موږ ته رسولي دي خو نبی علیه السلام مبارک یو قول د ځانه نه کوي چې یو قول یې فرمایلی دی هغه یې د الله جل جلاله په امر فرمایلی دی وما ينطق عن الهوى رب جل وعلا موږ ته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې نه کوي د خپله ځانه څخه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نه دي دا چې دی تاسو ته وایي هغه وحي دی چې ده ته کول کېږي اوس نو وحي یو جدي دی لکه دا قرآن عظیم بل وحي خفي دی لکه احادیث د نبي علیه السلام مبارک خدای پاک د په زړه کې ورچولی دي ده بیا موږ ته ویلي دي نو موږ ایمان پر خدای او رسول باندې لرو کښته طبقه باندې ایمان نه لرو هغه چې څوک استاذ تعظیم کوي که د مور پلار دا کوي که د پیر دا کوي که د شیخ دا کوي هغه به په هغه اندازه کې کوي چې په کښته په هغه د منزلت کې په هغه اندازه به ورته ګوري یعنې په دې معنا چې د نبي علیه السلام مبارک قول د خدای جل وعلا قول په پیروي کې د بل چا نه منل کېږي چې هغه هلته ټکر راځي بیا بلکې د خدای او رسول قول ته به سړی ترجیح ورکوي لا طاعة للمخلوق في معصیة الخالق اطاعت مخلوق لره نسته په معصیت کې د خالق چې د خدای پاک نافرماني کوي خدای او رسول خابدي کوي او د بنده فرمان مني بل بیا ښه صوفي سړی و چې ما ته خپل شیخ وایي چې دا لمونځ نه کوو ولاکې وایي زه وکړم دا رقم دونه افراط و تفریط د هغه هم په درواغو وایي که په رښتیا نه وایي خو مازې هلته ځان ورنږدې کوي د یو بل غرض دپاره نو سړی به داسې نه کوي الله جل جلاله خو نبي علیه السلام مبارک رسول دی هغه سره دا وعده ده چې خدای پاک به تا ته درکړي چې تی غواړې رب ستا او تا به راضي کړي فترضا تا به راضي کړي تا به خوشحاله کړي او د نبي علیه السلام مبارک رحمت و شفقت دا دی چې زما یو امتي وای په اور کې زه نه راضي کېږم علم یجدک دا وای داسې و چې بعضې علما لیکي تفاسیر وکړي چې نبي علیه السلام مبارک فکر کاوه چې د سلیمان علیه السلام عجبه بادشاهي نه وه چې هم پر بعد امر چجدي مې کټ پاوا تلي و مې پر جنیاتو باندې حکم جاري و مې پر انسانانو حکم جاري و حتی د شیطانانو و دیبانو سرغړونه نه سوی ځینې کولی څنګه بادشاهي خدای پاک ورکړې وه نو دی په دې فکر کې و الله جل جلاله د آیاتونو مبارکه ورته نازل کړ علم یجد آیا ته موږ پیدا نه کړلې که ته استفهام تقریري دی یعنی خو پیدا مو کړلې یتیما یتیم نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو روایت قوي روایت دا دی چې دی د مور په نس کې و چې پلار یې وفات عبدالله هغه وفات او بیا چې نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم پیدا شو نو څو کاله د بیبي حلیمه سعدیه رضی الله عنها سره طی ورکوي هلته و 2 کاله زمانه هلته د دغه شیر د هندي په کلي کې سارا کې و او بیا د مور سره رالی چې څو عمر یې ورسره تېر کړي مدینې منورې ته ولاړله د هغې خوا چې راتلی ابوانو مې ځای کې دی مبارک د 6 کالو مور یې وفات شو دو طرفه یتیم شو د مور و د پلار د طرفه څخه دواړه یتیم شو نو په دې کې خبرې سته چې دغه یوه عقیده تاسې زده کړئ
چې بعضې کسان وایي چې هغه د هغه غیر مذهبي وي یا ډېر جرأت لري دلاوري کوي د نبي علیه السلام مبارک د مور و پلار په حق کې د اور فیصلې باسي د دوژخ فیصلې باسي. نو چې ستا د مور و پلار په حق کې یو څوک داسې فیصله وباسي ستا خوا نه بدېږي؟ نو دغه فیصلې چې څوک کوي دا غلطي کوي. اول چې دی کوچنیوالي موږ وایو ګوره د یتیم خدای پاک پیدا کوي. په هغه وخت کې خو نبي علیه السلام مبارک نبي مبعوث سوی نه و. هغه وخت د فطرت و. په هغه وخت کې چې کوم دین حق و د عیسی علیه السلام پر دین باندې هم خلک و، د ابراهیم علیه السلام پر دین هم خلک و. هغه ادیان ټول حق ادیان و. نو که عبدالله دی که بیبي امینه و ټول هغه د فطرت په وخت کې د هغه وخت پر دین نو پر وحدانیت باندې د خدای پاک مړه سوي چې دي مسلمانان تللي دي. او بل قول دا دی چې الله جل جلاله وایي مور و پلار د نبي علیه السلام مبارک ورته را ژوندي کړي دي، ایمان یې راوړی دي. هم روایتونه سته، خو که چیرې دا ټوله دي نه یې زده، امام صاحب توقف کړی دی، خبره نه ده پکښې کړې. ته خبرې مه کوه، دا خو مه وایه چې دا په دوژخ کې دي نعوذ بالله د نبي علیه السلام مبارک پر مور و پلار باندې دغسې خبرې ته کوي. دغه جلالین شریف ملا صاحب امام سویتي صاحب 3 رسالې غټ کتابونه پر دې باندې جوړ کړي دي چې د نبي علیه السلام مبارک مور و پلار پر اسلام باندې تللي. دونه لوی عالم د دنیا په سطحه امام عبدالرحمن سویتي صاحب مبارک دا جلالین شریف ده جوړ کړی دی. در منصور لوی تفسیر 11 جلده کې ده جوړ کړی دی. داسې نو ډېر تصنیفونه لري. هغه 3 رسالې دغسې جوړ کړي دي په دې کې، او ډېر جمع علما پر دې باندې متفق دي چې هغه پر اسلام تللي دي. نو نبي علیه السلام مبارک خو خدای پاک یتیم پیدا کړي. نو ته موږ یتیم پیدا نه کړلې بلکې خو پیدا مو کړلې. فآوا الله جل جلاله ته ضم کړلې په ډېر اعزاز سره و خپل نیکه عبدالمطلب سره ته ویې هغه دې ښه اعزاز کوي. په ټولو اولادو کې ده ته علیحده پاملرنه کولو مې امر په کوي چې ده ته به سمه پاملرنه کوي. هغه په خانه کعبه شریف کې یو کوربچه درلوده پر کښېنستی، هېڅوک نه سوی پر کښېنستی پر هغه ځای باندې چې دی به نه و، مګر عبدالمطلب به خپله نبي علیه السلام راوستی پر خپل کوربچه به یې کښېنوي. د هغه اعزاز و زمېده و د رب جل وعلا چې عزت داسې په عزت یې دغه کړی و هوا کړی و. نو ته خو یتیم بیا چې هغه وفات شو نبي علیه السلام مبارک ته 8 کال بیا دغه سایه د سره څلېرې شول. بیا عبدالمطلب و ابو طالب ته وصیت وکړ چې دغه محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته به خاص پاملرنه کوي. بیا هغه خپل ځان ته ضم کړي چې د کفارو در هغه ساعته پورې د کفارو ضررونه یې ځینې دفع کوله ضررونه چې تر ډېره پورې څو چې نبي علیه السلام مبارک مبعوث و لا دی ژوندی، خو د کفارو سره هغه مقابله کول. بیا هغه پسې وفات شو. نو نبي علیه السلام مبارک داسې بې سایې پاته شو. نو په دې وخت کې ډېر تکالیف او مشکلات پر نبي علیه السلام مبارک راغله چې څو بیا هجرت ته مجبور شو. خو الله جل جلاله دی د هغه یتیموالي په هغه کوچنیوالي دی ضم کړي. نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو څوک سوال ځینې کوي چې زړه مې ډېر کلک دی. نبي علیه السلام مبارک ورته وایي ورته د یتیم پر سر باندې لاس تیر کړه، خدای پاک به ستا قسوت د زړه په نرمي در بدل کړي او مسکینانو ته ډوډۍ ورکړه. ان اردت ان یلین که ته اراده لرې چې زما زړه دې نرم سي فامسح رأس الیتیم و اطعم المسکین. بل حدیث شریف کې راځي و انا وکافل الیتیم، کفاله د یتیم چې څوک کوي دا به په جنت کې داسې سره یو ځای. نو د یتیم ډېر لوړ شان دی چې څوک یې سم برخورد ورسره وکړي، سمه ګزاره ورسره وکړي، ویې نازوي. ووجدک او الله جل وعلا ته پیدا کړي ضالا چې تا علم نه درلودی، پوهه دې نه درلوده په شریعت او قرآن او په دې سره. فهدا الله جل وعلا هدایت درکړي، شرائع د دین یې در وښیول، حلال او حرام یې در وښیول، قرآن یې در وښیدی.
او داسې نو ډېر علمي لدوني د خدای پاک له طرفه څخه مکمل علم الله جل وعلا نبي علیه السلام مبارک ته ورکړی او علم په قرآن عظیم یې ورکړی په هدا هدایت یې درکړي داسې نه ده ووجدک عائلا او الله جل وعلا ته پیدا کړلې چې ته عائل وې فقیر وې شی دې نه درلودی وږی وې فاغنا غني یې کړلې ته نو نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم چوپانی کړې او بیا چې دی ځوان سو ابو طالب دا خوښه وه چې دته زه یو ځای نکاح ور وکړم نو یې ورته وویله چې یو ځای به کار پیدا کړو باره به دا ستا معاش سره ټولوو بیا به یو نکاح په وکړو نو ورلی خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها چې یو شتمنه بیبي وه ډېره سقه پاکه چې په ټول قریشو کې علیحده نام و نشام په عفت او سخاوت او مالدارۍ کې درلودی چې داسې زما وراره دی یوه ضرورت موږ دې ته لرو چې دی یو کار وکړي نو هغې د ده وظیفه قبوله کړل روسۍ دی راوایسته نو بیا نبي علیه السلام مبارک کار ورسره کوي په معاش باندې په ډېره زمانه چې تېره سول برای اکا ورلی چې دا معاش ځینې واخلي والمعاش چې اوس راجمع کړه چې اوس کوزده در وکړه نو هغه دی چې ده ول ته راسره ولاړ شه نبي علیه السلام مبارک په دې شیانو باندې ډېر دغه نه کوئ د دنیا په برابرۍ کې ډېر سر هم نه په ګرځوئ نو ابو طالب ورسره ولاړې خدیجة کبرا رضی الله عنها ته چې زما د وراره چې کوم میاشتې دي د هغو معاش چې دی هغه راکړه نو هغې ورته ویل ښه دی در کوم نو څه پکې یې څه شته جنیت دی ده پر یوه ځای چې دونه پیسې واستي نو ده ورته ویله اراده لرم چې نکاح ور وکړم واده ور وکړم نو بیا هغه دغه روایت باندې داسې راغلې وه چې دی ورته ویله چې ښه دی واده خو ورکوې مګر واده به زه ور وکړم نو هغه ورته ته څنګه واده ورکوې وراره زما دی واده ته ورکوې ول زه نکاح ورسره کوم نو بیا ده ورته ویل تا ته خو ډېر قریش مرکې کړي دي تا نه دي منلي او دی داسې شتمن نه دی شتمني نه لري نو نه دی لري زما قبول دی زما خوښ دی نو دغه شپو کې چې نبي علیه السلام د دې سره کار کوي دا د نبي علیه السلام اخلاق او کردار هغه مریان چې د نبي علیه السلام مبارک سره په یو کار باندې بوخت و یا په سفر کې د نبي علیه السلام مبارک هغه وخت کې معجزې مخکې در نبوت ارهاصات ورته ویل کېږي دغه ارهاصات عجایبه شان یې لیدل چې نبي علیه السلام مبارک په دښت کې هم به ورېځ پر ولاړه دې ته بیا لاړو چې دا پر ده باندې ورېځ ولاړه داسې ډېر کارونه چې هغه خلاف العادته کارونه وه نو خدیجه رضی الله عنها ډېره پوه بیبي وه سر یې په خلاص و چې دا یو عادي کس نه دی نو دا د نبي علیه السلام نکاح دې خپله قبوله کړی دی دې خپله دا دعوت کړی دی نو هغه و چې دا اکایه قریش راټول کړل دا نکاح یې ورسره وتړله خپله خطبه وایي ابو طالب وویل نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم سره دا بیبي سوله نو د دې په مال باندې نبي علیه السلام مبارک ډېر غني شو چې دا ډېره شتمنه بیبي وه نو فاغنا الله جل جلاله دی غني بیا چې مدینې شریف ته ولاړې په هغه اموالو سره د انصارو چې بیا خدیجه رضی الله عنها خو ولاړله وفات شوله نو خامره سپاره یې خپل شی وړي بیا ابو بکر رضی الله عنه خپل مال پر نبي علیه السلام مبارک صدقه کوي په هغه باندې غني و بیا چې مدینې شریف ته ولاړه د انصارو په مال باندې نبي علیه السلام مبارک غني و بیا چې د جهاد سلسله شروع شوله بیا په غنائمو الله جل جلاله دی غني کړی و نو ته داسې نه وي چې هېڅ شی دې نه درلوده فاغنا الله جل جلاله تا ته غنا درکړل اوس نو غنا خو څنګه کېږي غنا کمه ده خاني کمه ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاري و مسلم دا حدیث را نقل کړی دی لیس الغنا عن کثرة العرض غنا دا نه ده چې سړی ډېر سامانونه مال ولري مارکیټونه ولري ولكن الغنا غن النفس بلکې غنا چې د هغه غنا د نفس ده چې سړی په خپل نفس کې غني سي چې په نفس کې غنا نه لري دا د ډېر سرمایهداره خلک دي ډېرو ډېرو ممالکو ته ځغلي ستړي علاقه دي ډېرې خوارۍ کاږي نو که دې غنا د نفس درلوده دونه ځانونه نه ستړي کول بل حدیث شریف کې نبي علیه السلام مبارک فرمایي امام مسلم دا حدیث را نقل کړی دی قد افلح من اسلم په تحقیق سره کامیاب شو هغه څوک چې مسلمان شو او رزق کفافا رزق کفاف ډیر نه و چې غرمه یې وخوړه ماښام بیا نه درلوده ماښام یې وخوړه سهار بیا نه درلوده او قنعه الله بما اتاه او الله جل وعلا قناعت ورکړي ده لره په هغه شي سره چې خدای پاک ده ته ورکړی و دغه نو ډېر ښه ژوند دی
دغه نو هغه کامیابه کس دغه څوک دی. نو چې امر کذالک شو، دا شان خو ټوله خدای پاک تا ته درکړي دي. فاما الیتیم، یتیم چې دی فلا تقهر، مې شړه، مال یې مه ځنې اخله، امر ما و تا ته دی. یتیم څوک نه شړي، حتی د یتیم د مال څخه ډېر ډېر شوري چې یو افغانۍ یې په مال کې پاته نه سي، که پاته یي په هغه کې ښه نظر او ښه فکر ولري، پر ګټه یې ور واچوي. که چیرې د یتیم مال و په مال ګټ کړي نو خپل مال ته نو ورلګي تور ووي، خپل مال به هم برباد سي او محاسبه بیا هم بیا د څخه وسي. نو یتیم چې دی فلا تقهر، هغه مه شړه. و اما السائل، سائل چې بیا درته رالی فلا تنهر، مې زجروه، مې پسې اخله. وایي که څوم د سرو زرو باهوګان په لاس وي سوال یې درته وکړي مې ردوه، ورکوه یې. او د هغه رقم یو سائل چې د علم د پاره راځي ستا څخه طلب د رشد کوي هم یې مه ردوه، هغه علم ورک، اجابت یې وکړه. او که چیرې چې شی نه و در سره نو یې بیا رد په جمیل لتو په ښه وجه سره بیا جواب وکړه چې خدای پاک دې پرده وکړه، زه شی نه لرم. نو دغسې به په ښه وجه باندې به سړی چاته رد بې کوي. نو نبی علیه السلام مبارک د دې ټولو شکریه ویله، د خدیجې رضی الله عنها شکریه ویل، د ابوبکر رضی الله عنه دا یې ویل، د انصارو دا یې ویل. نو حدیث شریف کې راځي، امام ابو داود ترمذي را نقل کړی دی، لا یشکر الله، څوک به د خدای پاک شکر ونه وایي من لم یشکر الناس، چې د شکر د خلکو ونه وایي. ستا سره یو چا ښه کړي دي بس چې 5 ورځې چیرې شوې کله چې را سره کړي هېڅ شی نه و، هېڅ تا ښه پر معلومېږي نه در سره. دا زموږ خلک خو داسې ناشکره خلک دي، دا د ښځو خویونه لري، د ښځو خویونه نارینه نه کوي. هغه دغه د ښځو خویونه دي چې ګرد عمر به چې ښه ورسره کړي یو وخت بس وایي کله چې ښه راسره کړي چې دی معزې ځان غني کړي، خپل ځان مستغني وویني. نو څوک چې د بنده شکر ادا نه کړي د الله جل جلاله شکر نسي ادا کولی. دا خبره شته. نو نبی علیه السلام مبارک وایي ردوي یو سائل ببذل الیسیر، لږ شی ورکوي، او رد جمیل یا ښه دغه یې کوي. نو الله جل جلاله وایي ستاسو امتحان کوي په هغه شي کې چې الله جل جلاله تاسو درکړي دي. لا یمنعن احدکم السائل، نه منع کوي یو له تاسو سائل، وان یعطیه اذا سأل، چې ورکوي به چې دی سوال وکړي، ولو رأى في يدي قلبين، که څه هم د زرو وشیه په لاسو کې درته راسي. بل ځای کې راځي که څوم پر آس پور درته راسي ښه خان سړی چې وایي دا شی راکړه، ورکوه یې بله، رد یې مه کوه، باندې مور ته کوه. او بل دا دی واما دونک، در خبره د بنعمت ربک، په نعمت سره د رب کستا، فحدث، بیان کوه کوم لوی نعمت چې تا ته درکړی دی، هغه نبوت و رسالت ستا دی. خلکو ته دا وایه چې زه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یم. او کوم نعمتونه چې درکړي دي د هغه تحدث کوه، خلکو ته بیانوه. نو الله جل جلاله وایي خوښ لري هغه بنده چې ده ته نعمتونه ورکړي وي او اثر یې په ښکاره وي، اثر یې په ښکاره وي. نو ښه کالیګان، ښه عطرونه، ښه پراخه ژوند، هر چا ته صدقه، چې دا خلک وګوري چې خدای پاک دته نعمت ورکړي، دا تحدث دی. او په خوله وایه دا چې الحمدلله زه خو داسې نازولی چې په ټوله ښار کې څوک نه دي نازولی. او دا الهي نصرت چې بیا د چا سره کېږي هغه بیخي معلومداره دی، بیخي معلومداره دی. یعنې زه د خپل ځان آل درته وایم، په قسم سره زه د خپل ځان ته په والله په تحیر کې تللم چې څنګه ما خدای پاک چلوي، سره له دې چې غټ کوره پسې دی مګر چلیږي، داسې چلیږي لکه ستا چې چلیږي. او نه وروتلی یم، نه مې کاروبار کړی دی، نه یو بل تجارت لرم، نه بل هېڅ، مګر الله جل وعلا رسوي. داسې رازق ذات دی. نو دغه تحدث د دې نعمت د رب جل وعلا به موږ کوو چې موږ رب جل وعلا ډېر ښه نازولي، هر څه یې راکړي دي. ګوره غرمه سهار راکښېنو چای لرو سره د ډوډۍ، غرمه ډوډۍ لرو، ماخوستن ډوډۍ لرو، کور لرو، اولادونه لرو، بسکل، موټرسکل، موټر پر خپل اندازه هغه لرو، ښه لباس و کالي لرو، په جامعه کې عزت لرو. د باچانو څنګه ژوند؟ باچا در دغه اوس ډېر هستي لري لکه موږ چې لرو.
نه لري باچا. نو الحمدلله رب جل وعلا موږ ته ډیر ښه نازولی یو. بیا په دې ناز کې بل ناز داسې ته چا دعوا نه ده راپسې، د چا حق مو نه دی طلب کړی، څوک نشي در ګوته نیولی چې تا ولې زما سره داسې وکړه. دا بیا بل لوی نعمت دی د رب جل وعلا. او بل چې موږ تاسو وځو لمونځ دلته کوو، په خلقه شریفه کې کوو، امام مبارکه کې کوو، انومینه کې کوو، دلته کوو. بیا هم ګورځو خپل حریت مو پر خپل ځای باندې دی. دا څونه لوی نعمت دی. دا بیا الله جل وعلا بیبیګانې را کړي دي، ودونه یې را کړي دي، اولادونه یې را کړي دي، خدمت مو هغه دی کول کېږي. نو موږ به د کم نعمت د نعمتو د رب جل وعلا شکر ادا کړو، د کم یو څه به انکار وکړو. او دغه د خلکو چمونه به نه کوو چې پر خپل کاروبار نشته، ولا یوه غوالۍ نشته، یوه داسې دغه رقم چمونه کوي. بس ګرد د عمر تحدث د نعمت نه کوي، بلکې کتمان د نعمت کوي. د خدای پاک چې ورسره کړي هغه پټوي. نو الحمدلله چې رب جل وعلا چې زه هېڅ نه کاروبار لرم نه شی لرم، په دا مسجد کې ګرده ورځ ناست یم، سهار د دا ماخستانه، مګر الحمدلله رب جل وعلا د خپلو نعمتو پر موږ باندې ورولي دي، نه محتاجه کړي. البته داسې حالات خو پر انسان، پر یوه حال خو انسان نشي کېدلی، دا خو وایي خدای پاک پر یوه حال باندې دی. کله به مسکنت وي، کله به پوروړي وي، کله به نه وي، کله به باچهي وي، کله به نه وي، کله به وریجو غوښې، کله به ودونه وي، کله به بیا پاتې وي، کله به غمونه وي. دا شیانو په دې دنیا کې دا شیان بیا شته. نو زموږ ملګري بعضې داسې دي مسکنتونه په راغلي دي، در به دره سوي دي، بس خدای پاک په پټه خوله باندې پر تېر کړي دي، بېرته یې نازولي دي. نو که دغسې خپل خدای سره زموږ ستاسې ارتباط وي، نو دا ډېره ښه خبره ده. نو علما محققون وایي التحديث بنعم الله تعالی جائز مطلقا، چې خدای پاک نعمت در کړی دی بس وایه مطلق دا جائز دی. بل مندوب الیه اذا كان الغرض ان يقتدي به غیره، بلکې دا مندوب کار دی چې خلکو ته وایي په تا پسې اقتدا کوي، بره به د ناشکري نه کوي، چې هر څوک چې وایي الحمدلله ډېره ښه ښه ولاړه. ملګرو کې یو دی ریډۍ چلوي، په ژوند یې نه دي ویلي چې وږی یم یا تږی یم یا سودا مې نه دي سي. ته کله د المخ ته ولاړ ریډۍ چلوي، مګر وایي بیخي شکر بیخي شکر دی. ګردو در هغه غټ دوکانونه چې لري هغه شکایت کوي دی نه. نو دغسې سړی به دا تحدث د نعمت د رب جل جلاله کوي، ځکه چې باره شایع سي ډیر سي شکر د رب جل جلاله اول په ژبه سره، دا د ژبې شکر دی. نو اظهار د نعمت رب جل وعلا به پر خپل وجود باندې کوي. څنګه چې موږ تاسې ګوره دا انسانان بعضې په اعلی درجه کې دنیا لري، پر هغه خپل اندازه مکلف دی چې د خپل کور و همسایګانو ملاو لرې و نږدې سره به هغسې چلند کوي. بعضې په اوسط حالت کې وي، دی مکلف دی چې اکثر ژوند به په خپل کور کې کوي. بعضې په ټیټ حالت کې وي، بیا دی پر خپل اندازه باندې مکلف دی چې خپل کور کې به ګزاره و همسایګانو ملاو ګردو سره خپل ژوند دغسې سره رسوي. وعلى الموسع قدره، پر موسع باندې خپل اندازه مکلفیت دی. وعلى المقتر قدره، چې مقتر وي هغه پر خپل اندازه باندې مکلفیت دی. نو اما بنعمت ربك فحدث، په نعمت سره د رب جل وعلا ته تحدث کوه. نبی علیه السلام مبارک په ټول عمر د رب جل وعلا شکر گزاري کول. او که به یو بنده شو سره وکړله، نو بنده به هم د بنده شکر یې ووایه، د هغه شکریه هم ویل چې دې سړي داسې ګوره دغه صدقه وکړه، داسې خیرات یې وکړي. عثمان رضی الله عنه ډکه له منصري وسپینې د تبوک په غزا کې د پاره د صدقې پر مجاهدینو باندې صدقه کړلې. ول د نن وروسته پر عثمان رضی الله عنه باندې بیا کم مصیبت نسته، هر څه عمل چې وکړي خدای پاک ټول وربخښلي. یعنې په ډېرې سختۍ په ورځ کې د ډېر کومک وکړي، صدقه یې وکړه. او نبي علیه السلام مبارک یې سخته شکریه وویل. د هغه رقم د ابوبکر رضی الله عنه، د عمر رضی الله عنه، نور اصحابانو، نو ټول عمر یې د دې شکر ویلی دی. نو چې څوک د رب جل وعلا شکر هم دغه دی چې ناراضګي به نه کوو، خپل خدای پاک د نعمتو شکر به وایو. اوس نو د دغه صورت مبارک په فضیلت کې راځي چې دغه سوره چې وضحا شریفه څوک پای ته ورسوي، نو وایي ښه طریقه دا ده چې الله اکبر به سړی وایي، بیا به علم نشرح سړی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم دا به وایي. او بل روایت کې او دا تکبیر د قرآن څخه نه دی،
چې داسې لکه دا حروف دا نور د قرآن. او علما وایي څوک چې ختم د دغه صورت مبارک وکړي ان يفعل ولكن من فعل فقد احسن، دا ښه کار دی چې ویې وایي. ولفظ التكبير بأن يقول الله أكبر أو يقول لا إله إلا الله والله أكبر، دا راغلی دی. وما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر وای یا لا إله إلا الله والله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح. در پایه فرغبه پر جوه بیا به داسې وایه الله أكبر یا لا إله إلا الله والله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون. بیا نو دروان ناسه پوری ګرده دغه صورت دغه ګرده پسې ووایه دغسې پر دغه ترتیب باندې. نو دا علما وایي دا ښه عمل دی، مندوب عمل دی، مستحب عمل دی څوک دا ووایي. که نو ویله ګناه نسته باندې. نو دا وایي په دې خاطر باندې چې دا وحې ځنډېدلې وې، نو بیا چې بیرته شروع شولې د دې په خوشحالۍ کې نبي علیه السلام مبارک دا الله اکبر ویلی دی. نو موږ تسبیح مو وایو. نو نن بیا په دغه ځای بس خو د لمانځه وخت راغلی. خدای پاک دې موږ ستاسې عبادتونه قبول کړي، خدای دې د خپلې رضا دپاره وګرځوي. نو داسې یو مریض و، زموږ ستاسې د دوستانو څخه لور یې لږ چې ناجوړې وه، دعا یې غوښتې وه. نو خدای پاک دې هغې ته هم شفای کامله ورکړي. پرون به هم دعا ورته وکړه، نن به هم دعا ورته وکړو. وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين.